अस्सलाम वालेकुम। په دې کلاس کې موږ تاسو ته د انګلیش هیستوري باره کې خبرې وکړې او د انګلیش چې کوم امپورټنس او کوم ایڈوانټیج دي د هغې باره کې مکمل انفارمیشن تاسو ته درکړل. نن راځو نن تاسو ته ذات یو اهم خبره کوم چې په دې کورس کې به تاسو ډېر کسان باندې دا کوشن کوئ چې یاره په دې کورس کې دا کورس چې ته موږ ته کوم ہے دا ته موږ ته ګایډ نه ہے که د کتاب نه ہے د یا نور داسې ایپس نه ہے اے آی شو چیټ جی پي ټي شول دغه نه ہے. نو په دې کې دا خبره ځان ته په یاد وساتئ چې نه تاسو دا کورس نه د کتاب نه د ګایډ او نه د چیټ جی پي ټي او نه د اے آی علاوه داسې نور ایپسونه نه درکوم. دلته تاسو ته کوم کورس درکوم دا به شي زه د خپل کنسپټ مطابق تیاروم د خپل کنسپټ مطابق را کورس تیاروم او تاسو ته درکوم او ان شاء الله سټپ بای سټپ تاسو ته د انګلیش ګرامر چې څونه ایسي دي د انګلیش د ویلو د پاره چې ټول کم چیزونه لازمي دي هغه تاسو درکوم. په سٹارټ کې تاسو ته دا خبره یاد چې په سٹارټ کې انګلیش ګرامر زده کول بالکل نه دي پکار. اکټو پیسي وای ډایرکټ انډایرکټ نریشن او ټینسز وغیرہ دا بالکل په سٹارټ کې نه دي زده کول پکار. په سٹارټ کې ګرامر زده کول نه دي پکار. خو بیا هم دا تاسو په یاد وساتئ چې د انګلیش ګرامر یو داسې وایسه ده چې په شروعاتو کې هغه تاسو له زده کول ډېر زیات لازمي دي. راځو او عقل یې زده کوو او نور ګرامر چې کوم ریمیننګز دی او موږ په نورو کلاسونو کې تاسو ته وایو. لومبی تاسو ځان سره دا دوه درې کلاسه کې موږ د انګلیش ګرامر چې کومه ضروري سره تاسو ته اوس ترحایو او دا خبره ځان سره په یاد وساتئ چې اوس وخت کې به یو تاسو دا خبره په یاد وساتئ چې کله ته موږ د لیکلو ویل نه در هغه وخته پورې به تاسو لیکل نه کوئ. پن او کاپي به ځان سره راوالئ دا به ځان سره خوا کېدئ. کله چې کلاس ختم شي په هغې وخت کې به تاسو ته موږ وایو چې اوس وخت کې دا ځان سره ولیکئ او ځان سره یې واړوئ. داسې به نه کوئ چې ویډیو سټارټ کړئ دلته ویډیو ګورئ نو هلته ډایرکټلی کوئ. لومبی به ویډیو ښه فل وګورئ او د هغې نه بعد چې کله ویډیو وکتله د هغې نه بعد بیا تاسو هغه ولیکئ او ځان سره به یې ریډز کوئ. دا خبرې ځان ته په یاد ساتئ چې تاسو زما په دې خبرو باندې عمل نه کوئ نو بیا د انګلیش لینګویج زده کول ستاسو دپاره ناممکن دي. انګلیش به تاسو بالکل زده نه کړئ. زما خبرو باندې په عمل کول ویډیو په شوق سره کتل او ویډیو نه ځان نه خلاصول چې تاسو کله دا کارونه کوئ نو تاسو به حاله انګلیش زده کړئ. که دا کارونه نه کول د ویډیو نه ځان خلاصو او لیکل هم نه کول زما په خبرو باندې عمل نه کوو نو بیا تاسو انګلیش زده کول ناممکن دي او تاسو بیا انګلیش نشئ زده کولی. راځو د سکرین طرف ته او د انګلیش لینګویج ګرامر چې کومه ضروري سره اوس وخت کې موږ تاسو ته ښایو. راځو د سکرین طرف ته. السلام علیکم. دا کلاس نمبر 1 دی. په دې کلاس کې موږ زده کوو سبجیکټ آبجیکټ ورب چې په انګلیش لینګویج کې سبجیکټ آبجیکټ ورب څه ته وایي. زما خو یقین دی چې تاسو کې ډېرو له به دا سبجیکټ آبجیکټ او ورب خو په اسانه ورځي خو ډېر به ویږي او دې باره کې ورسره پوره انفارمیشن وي. خو دا کورس موږ شروع کوو ډېر زیات د 0 لیول نه ډېر زیات د 0 ګریډ نه. نو موږ د پکار چې موږ تاسو سبجیکټ آبجیکټ او ورب ځکه چې دا د ګرامر یو اهم پارټ دی یو اهمه حصه ده نو په دې باندې تاسو له پوهېدل لازمي دی. دا د انګلیش بنیاد دی. نو راځو موږ تاسو په دې پوه کوو چې سبجیکټ څه ته وایي. سبجیکټ څوک چې کار کوي کارکوونکي ته سبجیکټ ویلی شي. په کوم څیز چې کار کېږي هغه ته آبجیکټ ویلی شي. کارکوونکی یعنې کارکوونکی سبجیکټ په کوم څیز چې کار کوي هغه آبجیکټ او ورب یو کار ایکشن ورب یو کار ته وایي. اوس زما سره اگزامپل دی سارا واش دی کلاتس. اگزامپل باندې پوهېدل ډېر زیات لازمي دي. اوس تاسو ګورئ په دې کې سبجیکټ کم دی کارکوونکی څوک دی په دې کې چې دا کوم کار کېږي دا کوم انځل کېږي دا څوک کوي دا د چا په ذریعه کېږي. نو تاسو دې کې ګورئ دې کې دا سارا انځل کوي دا کار د سارا په ذریعه کېږي. نو کارکوونکی څوک شو کارکوونکی سارا شو کارکوونکی سارا شو. اوس بیا موږ ویلي آبجیکټ دا کار په چا کېږي په کوم څیز چې کار کېږي هغه موږ ویل او موږ سره څه شی او موږ سره آبجیکټ دي. نو دې کې کلاس باندې کار کېږي څه شو کلاس باندې کار کېږي. کلاس یو کار نه دی کلاس باندې کېږي کار یعنې ورب نه دی کلاس باندې کار کېږي نو کلاس ما سره آبجیکټ شو. اوس ورب موږ ویلي یو کار اوس دې کې څه کار کېږي دې کې تاسو ګورئ واش انځل یو کار دی نو په دې کې موږ سره انځل کېږي. نو دې کې سارا ما سره آبجیکټ سارا ما سره سبجیکټ شو. سارا دا کار کوي او دا واش چې کوم دی دا ما سره ورب شو یو کار شو او دا بل کلاس چې کوم دی کلاس ما سره آبجیکټ شو یعنې په کلاس باندې کار کېږي. بل اگزامپل نمبر 2 دی علی ګوز ټو سکول. علی سکول ته ځي. اوس تاسو ګورئ په دې کې کار څوک کوي سبجیکټ څوک دی کارکوونکی مفعول اردو کې ورته مفعول وایي. اوس هغې کې څوک دی په دې کې دا کار کېږي څوک سکول ته ځي
علي سکول ته ځي نو علي ما سره سبجیکټ شو. کارکوونکی ما سره علي شو. اوس کار پې کوم دی ورب. تلل یو کار دی تلل. دا ګوس چې کوم دی دا ما سره ورب شو. سکول ته په دې سکول باندې هلته کار وشو یعنی دا سکول ما سره آبجیکټ دی نو سکول باندې کار وشو سکول ما سره آبجیکټ شو. علي ځي دا کار علي کوي علي سبجیکټ شو. تلل یو کار دی دا تلل دا ما سره یو ورب شو. سکول ته په سکول باندې کار کېږي ټو سکول سکول ته دا ما سره سبجیکټ شو. د دې اگزامپل نه بعد به تاسو سبجیکټ آبجیکټ او ورب خو په اسانو الفاظو کې وپېژنئ. اوس دا ما سره دی جنید از جمپنگ ان دی کلاس. جنید کلاس میں چھلانگ لگا رہا ہے. جنید په کلاس کې جمپنگ کوي. اوس دې کې ما سره سبجیکټ چې کوم دی کوم کارکوونکی پکې ما سره جنید دی. دا جمپونه وایي خو دا جنید وهي. دا جمپونه څوک وایي دا جنید وهي. نو جنید ما سره سبجیکټ شو. آبجیکټ کوم دی آبجیکټ دا کار چې په چا کېږي په کلاس. جنید از جمپنگ ان دی کلاس په کلاس کې دا کلاس ما سره آبجیکټ شو. کار پکې کوم یو دی جمپنګ. دا چلانګ وهل په دې کلاس کې دا ما سره یو ورب دی یو کار دی. جمپنګ پکې ما سره ورب شو. جنید سبجیکټ شو. جمپنګ ورب. جمپنګ یو کار شو او دا کار په چا باندې وشو ته په کلاس باندې صحیح شو. نو کلاس ما سره آبجیکټ شو. جنید سبجیکټ کارکوونکي ته به سبجیکټ وایو او یو کار ته موږ ورب وایو جمپنګ ته. دلته موږ سره جمپنګ دی او په چا چې کار وشي په کوم څیز چې کار وشي هغې ته به آبجیکټ وایو. کلاس آبجیکټ شو. په تیر شویو اګزامپلو کې او په ډیفینیشن کې هو تاسو ورب وپېژندو چې یو کار ته ورب ویلی شي. یو ایکشن دې ته موږ ورب وایو. خو اوس د ورب مزید 2 ټایپس دي موږ سره. عام طور باندې د ورب ډېر زیات قسمونه دي خو موږ د دې چې کوم 2 مین پارټس دي هغه موږ سټډي کوو چې دا کم دي. یو مین ورب دی یو هیلپینګ ورب دی. لومبی مین ورب او هیلپینګ ورب پېژنئ. اوس بیا په ډیفینیشن په ذریعه پوه کوم. مین ورب او هیلپینګ ورب. مین ورب څه ته وایي هیلپینګ ورب څه ته وایي. هیلپینګ ورب ډو ډز ډز ایم دا چې موږ سره کوم دي دا تاسو چې په سکرین کوم الفاظ ښکاري دا موږ سره هیلپینګ ورب دي. د دې په ذریعه موږ د یو جملې نه د ټینس د زمانې مطابق اندازه لګولی شو چې دا جمله د تېرې شوې زمانې ده د اوسنۍ زمانې ده یا د راتلونکي زمانې ده. د دې په ذریعه موږ د زمانې اندازه لګولی شو. مین ورب دا دي ګو تلل سیټ کېناستل دا ما سره مین ورب دي. مین ورب ما سره چې په هغې کې یو کار کېږي هغه ما سره مین ورب دي. اوس ما سره اگزامپل نمبر 5 دی. په دې کې موږ مین او هیلپینګ ورب پېژنو. ټینس دی چې وقالي was swimming in the water. وقالي په اوبو کې لامبو وهله تیر رها تھا. اوس تاسو ګورئ دا واس ټکی چې کوم دی دا ما سره هیلپینګ ورب دی. دې ما ته دا انفارمیشن راکړه چې دا کوم ټینس چې کوم دی دا کومه جمله چې دا کومه خبره چې ده دا تعلق ساتي د پاست کنټینیوس سره دا د تېره شوې زمانې سره تعلق ساتي. سوینګ پکې ما سره مین ورب دی. واز ما سره هیلپینګ ورب دی او سوینګ ما سره پکې مین ورب دی. وقار علي چې کوم دی دا ما سره سبجیکټ دی دا کارکوونکی دی. واټر په دې واټر باندې کار شوی دا ما سره آبجیکټ دی. دې کې تاسو وپېژنئ چې مین ورب کوم دی هیلپینګ ورب کوم دی او سبجیکټ او آبجیکټ تاسو ته موږ په تېر چې کوم اګزامپل دي په هغې کې موږ تاسو ته درښودل چې دا کوم دي. اگزامپل نمبر 2 شي واز ایټینګ این ایپل. او سیب کھا رہی تھی. اوس دې کې تاسو وګورئ شي چې ما سره کوم دی دا سبجیکټ دی. واز ما سره هیلپینګ ورب د دې ما ده وویل چې دا جمله چې کوم ده دا تېرې زمانې سره تعلق ساتي دا تېر شوې زمانې سره تعلق ساتي. واز ما سره هیلپینګ ورب شو. ایټینګ ما سره مین ورب شو. دا خوراک کول ما سره مین ورب شو. دا ایټینګ دا ما سره مین ورب شو او واز ما سره چې کوم دی دا ما سره هیلپینګ ورب شو. اگزامپل نمبر 3 شاهان ویل هیلپ دی پور. شاهان غریبو کی مدد کوي. شاهان به د غریبانو خدمت کوي. اوس ما تاسو ګورئ په دې کې شاهان هو سبجیکټ شو. دا کار هو شاهانو کو. شاهان کارکوونکی شو. دا ویل چې کوم دی دا هیلپینګ ورب شو. د ما ته د وښودل دی ویل چې دا کار به کېږي خو په را روانه زمانه کې به کېږي. اوس وخت کې نه بلکې را روانه زمانه کې به کېږي. نو ویل دا هیلپینګ ورب ما ته د ټینس په باره کې انفارمیشن راکړل. هیلپ ما سره مین ورب دی. هیلپ ما سره مین ورب دی دا یو کار دی. پور ما سره
آبجکٹ په دې باندې کار وشو. نو شاهان به د غریبانو خدمت کوي په را روان وخت کې. دا لاست اگزامپل دی او په دې کې د تاسو په ټول سبجیکټ آبجیکټ ورب مین ورب او هیلپینګ ورب په ټولو باندې پوه کوم. تاسو فرسٹ اف آل راشئ موږ وایو سبجیکټ کارکوونکی، کام کرنے والا مفعول. دا به څوک وي؟ دا دې ته موږ سبجیکټ وایو په یو جمله کې چې څوک کار کوي چا په ذریعه کار وشي یا موږ سره سبجیکټ وي. اوس وقار آر پلینګ کرکټ کوي، څوک یې کوي؟ کارکوونکی څوک دی؟ دا کار چې کوم کېږي کرکټ دا چا په لاس کېږي؟ دا د وقار په لاس کېږي. نو وقار ما سره سبجیکټ شو. څه شو؟ اوس موږ ویلي کار ورب پکې څه دی؟ پلینګ کار کیلنا ما څه دی؟ دا ما سره پکې ورب شو. کرکټ ما سره کرکټ باندې دا کار وشو، دا ما سره شو، دا ما سره آبجیکټ شو. وقار ما سره سبجیکټ شو، دا پلینګ ما سره ورب شو او کرکټ ما سره آبجیکټ شو. اوس مین ورب پکې کوم دی؟ مین ورب ما سره پلینګ دی. دا کیلنا دا ما سره مین ورب دی. څه شو؟ دا کار چې کوم کېږي دا ما سره مین ورب دی. او هیلپینګ ورب پکې کوم دی؟ زمانې باره کې ما ته څه وویل؟ ما ته کوم الفاظ زمانې باره کې انفارمیشن راکړل چې دا جمله د دې زمانې سره تعلق ساتي، د کنټینیوس ټینس سره تعلق ساتي. نو ما ته ایز ویل، ایز ما ته ویل وقار از پلینګ کرکټ، چې وقار کرکټ کوي. نو دا ایز ما سره څه شی دی؟ دا ما سره هیلپینګ ورب دی. د دې ویډیو کتلو نه بعد په تاسو سبجیکټ آبجیکټ ورب مین ورب او هیلپینګ ورب ښه په اسان الفاظو کې پیژندلی. خو که بیا هم ستاسو څه کوېسچن وي ما تاسو کمنټ باکس کې بالکل د هغې باره کې کوېسچن کولی شئ. دا ویډیو چې کله تاسو وکتل تاسو به ځان سره دا ټول موږ چې څه په دې کورس کې په دې ویډیو کې وښودل هغه به تاسو ځان سره په یو بېله کاپۍ کې ولیکئ. د انګلیش لینګویج دپاره به تاسو یو بیله کاپي والئ او په هغې کې به دا ټول هر څه ولیکئ. د لیکلو نه بعد 2 ځله دقه څه چې مو ولیکل دا به ځان سره په زوره ووایئ، ځکه په دې ویډیو کې په دې کورس کې محنت کول ډېر زیات لازمي دي. که محنت هم کوو لینګویج به زده کوئ، که محنت هم نه کوو نو بیا لینګویج زده کول ستاسو لپاره ناممکن دي. را روانه ویډیو پورې په الله هم سپارم. والسلام.